زما نوم شبنم دی او موږ چې د ننګرهار خوږیاڼي ولسوالۍ نه یو. موږ چې دی 5 خویندې یو، 2 ورونه. زما ورور چې کوم منتو خرڅې د 12 کاله دی او د هغې نوم دی ریحان. هغه په سرکاري سکول کې سبق وایي. چې کله د سکول نه راشي نو بیا مدرسې ته ځي. د مدرسې نه چې کله راشي نو بیا 4 بجې چې دی موږ ورته منتو تیار کړی نو دا منتو بیا دا یوسي. منتو طریقه داسې ده که نه، منتو به اول به نه دی سپین میده وړه به راوالي، هغه به ښایسته کلک واغږي، هغه به یو 10 منټه کېږدي چې دمه وکړي. هغې نه پس به بیا پیاز کټ کې مشین کې به وکاږي، میده به کړي، بیا به پکې تور مرچ واچوي، زیره به واچوي، ګرمه مساله به واچوي او مالګه به پکې واچوي او سور مرچکی به پکې واچوي او قیمه به واچوي. ادارې هر څه پکې کله واچوو دا به مونږ په ګیس کېږدو. دا به په ګیس کېږدو، دې کې به مونږ سمسې وخورو او دا به نه دی، دا به چې کله سره شو دا به بیا مونږ کوز کړو. دا کله مونږ کوز کړ نو دا اوړه چې دی دا به مونږ د منتو مشین نه وکاږو. چې کله منتو مشین نه دا وکاږو دا به نري شي، دا به بیا مونږ ښایسته 4 کونجه کټ کړو، بیا به پکې مونږ دا مواد واچو. چې کله پکې مونږ دا مواد واچو دا به ښایسته ګلونه شان جوړ کړو، دا به بیا مونږ د منتو دیګونو کې کېږدو. د منتو دیګې چې دی هغه 15 دانې دي، یو کې به اوبه واچوې، هغه اوبه چې کله وخوټېدې نو دا د منتو دا 4 خانې کوم چې دي دا د جالۍ په شان دي، دې ته به دا تپ ورځي، دا منتو به پوخ شي. او منتو کې چې دال هم اچول کېږي، دال به وله مونږ پیاز به پکې واچوې، اول به پیاز سره کړي، بیا به پکې ټماټر واچوې، سره مساله به پکې واچوې، تور مرچ به پکې واچوې، ګرمه مساله به پکې واچوې او مرچکی به پکې واچوې، اوږه به پکې واچوې او بیا به پکې دال واچوې. دې باندې به سر بند کړو، دا به بیا ښایسته لکه د کټوۍ په شان پاخه کړو. چې دا کله پاخه شو نو دا به بیا مونږ د منتو د پاسه واچو او دې ته به بیا مونږ چکني جوړه کړو.